د بخونکي او مهربان خدای تعالی سختن لسترې نامې څخه د سلام په پیل درنو کتونکو ستاسو پام راوړم د انډس نیوز نیټورک سره د سیمې مهم خبرونو ته ویان حبیب الله همدرد نن د عیسوي کال 2023 د جنوري د میاشتې 9 نیټه او د ګل ورځ ده چې د اسلامي کال 1440 د ورستۍ خور د 14مې نیټې سره سمون خوري د ټولو ناول په هډلاینز یو نظر ګوالیرۍ کې د ریسکو 1122 سنټر لپاره د ټاکل شوي ځمکې مالک فریادونه د جمعیت العلماء اسلام سوات رهنما مفتی عبدالوهاب بابر او مفتی فرمان الله په لاسونو صخره سیلاب متاثرینو کې امدادي پیکیجونه تقسیمېدل د جماعت اسلامي مټې تحصیل لخوا د ګرانۍ خلاف د احتجاجي مظاهرې اعلان کول د صوبایي وزیر شرافت علي او بحرین میئر میا شاهد علي لخوا د مهوډن کالام سړک په خلاصولو کار پیل کول کمشنر ملاکنډ ډیویژن شوکت علي یوسفزئی سره د بونیر نوي ډیپټي کمشنر شاهد علي خان خصوصي ملاقات درګۍ کې د رواني ګرانۍ او لوډ شیډینګ خلاف احتجاجي مظاهره کېدل منګورا نشاد چوک کې د احتجاجي مظاهره کې د ملاکنډ ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم جذباتی خبرې اترې شنګلا شمولیتی تقریب کې د پاکستان پیپلز پارټۍ سینئر رهنما بحر عالم خان اکا سرګندونې او کوزدیر ماندیش کې د پښتني کلتور لوک ورثې احوال دیلو د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د ویلند شان د مې نفس ملتیا موقع نننی خبری سروس لپاره موږ سره مرسته کړې صحت هسپتال اینڈ صحت فارمیسی کالج په صحت هسپتال کې د هر قسم ساده او پیچیده ناروغیو علاج د سپیشلیست ډاکټرانو په لاسونو کېدلی شي د دې نه علاوه تاسو د صحت کارت د لارې مفت علاج نه هم فایده اخیستلی شئ صحت هسپتال شینباغ کوزه درشخیله سوات خیبر الیکټرانکس د خیبر الیکټرانکس نه تاسو هر قسم الیکټرانکس سامانونه د 15 نه تر 20% رعایت سره ترلاسه کولی شئ خیبر الیکټرانکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات پروپرائٹرز فضل اللہ اینڈ انعام اللہ HP Group, HP Tiles and Sanitary, HP Foam and Parda, HP Carpet and Furniture, HP Telecom Service, HP Group, Mata Swat. ہیرا گرل اسکول اینڈ کالج باغڈیرئی روڈ سمبٹ مٹا سوات او اوس د خبرونو تفصیل ګوالیرۍ کې د 1122 ریسکو سنټر لپاره د ټاکل شوي ځمکې مالک ویلي چې د دوی په کمرشل ځمکه سیکشن 4 لګېدلې د کومې چې دوی ته نوټس په وخت نه دی ترلاسه شوی بلخوا یاده ځمکه د 8 ناواخله تر 9 کروڑه روپو فی کنال قیمت لري ولې دوی ته فی کنال یو کم 40 لک روپۍ معاوضه ویل شوي نوموړي زیاته کړي چې دوی د خپل وزیر اعلی او صوبایي وزیر محب الله خان نه انصاف غواړي باید صوبایي حکومت د دوی فریاد واوري څنګه به د ځبند لګول سیکشن 4 او سیکشن 4 چې کله لګېدل به د کې څونه نوټس جاری شوي دي د هغه یو نوټس موږ ته نه دی میلاو شوی زه دا تپوس کوم دا غواړم چې اخر ماته د دې نه مخکې نوټس ولې نه دی میلاو شوي او زما به د ځای باندې چې دا پوه شاله کار چلېدلی دی د اخر به د پاکستان کې څه انصاف شته که نه زه د خپل وزیر محب الله خان او د وزیر اعلی نه انصاف غواړم چې اخر ماته انصاف میلاو شي که نه دا زما دوکانونه دي دغه دوکانونه دي دې طرف دوکانونه دي لاندې مې ته کور دی کورونه دي درې ورونو کورونه دي یو ور مې وپاشی د یتیمانان دي که نه دې کې دا لږ ځای موږ ځان له خپل کور له پرېښی د یتیمانانو له او په دې نور ځایونو کې دوکاندارانو لونګۍ راکړلي خو دا دغه لږ ورته ګران شو نه موږ ورته په دې ورته کې پیسې نه وې کمې وې موږ ورته جوړ نه دوکانونه پکې جوړ نه شو متبادل ځایونه ډېر دي که نه دا خو مین بازار د کمرشل ځای دی کمرشل ځای نه په کمرشل ځای کې څوک 1122 نه جوړوي ځکه دې مال 39 کنال مقرر کړل په 9 کروڑه باندې یو کنال دی دلته کې کنه او دوی مال 39 لک روپۍ کنال لګول دی
د جمعیت العلماء اسلام سوات رهنما مفتی عبدالوهاب بابر او مفتی فرمان الله او د منګوري سیمې نادر خان او علمگیر خان د سوات صخرې سیلاب وهلو 110 کورنیو ته امدادي پیکیجونه ورکړي. په یادو پیکیجونو کې د یخنۍ موسم لپاره جورابې، جرسیانې، د ماشومانو کیلونې، غوړي، وچپۍ او ټاپیانې شامل وو. مټه بازار الله اکبر چوک کې سبا 11 بجې د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق په وینا ملک کې د روانې ګرانۍ خلاف یو ستره احتجاجي مظاهره کېدونکې ده چې پکې به د جماعت اسلامي تحصیل مټې ذمہ داران او د جماعت اسلامي پلویانو سربیره عام ولس د ګرانۍ پر ضد خپل احتجاج ریکارډ کوي. منګورا نشاد چوک کې د ګرانۍ خلاف لا جوړ شوي احتجاجي مظاهرې ته د ملاکنډ ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم خپلو خبرو کې ویلي چې د وزیرانو او مشیرانو شاخرچیو بوج د ګرانۍ په شکل کې د غریب ولس ملا ماته کړي. که موجوده حکومت دغه ګراني کنټرول نه کړه نو ډېر زر به دوی د شټر ډاون هړتال کال ورکوي. نن په دې میدان باندې زه د دې موجوده حکمرانانو دا خبره کرپشن ښکاره کوم چې د دوی د فحاشو په وجه د شراب نوشۍ په وجه د دوی د پروتوکول په وجه نن قوم چې کوم دی زهیر او پریشان دی. نن قوم د لوږې مړه کېږي، خلک خودکشیانې کوي، په بقه کشۍ مجبور دي راویښ شئ. د خپلو حقوقو دپاره د خپلو مسایلو د حل لپاره د دې ګرانۍ خلاف، د دې ظلم خلاف، د دې کرپشن خلاف یو اواز شئ، یو موټی شئ. انشاءالله تعالی ځان قریب په ټول ملکنډ ډیویژن کې د شټر ډاون اعلان کوونکی یم. سوات کې د واورو درېمې لړۍ نه پس په کالام او شاوخوا سیمو کې په لویه پیمانه د واورې ورېدلو وروستو ځینې د سیلګرۍ سیمې لارې بندي شوي. د منبر صوبایي اسمبلی میا شرافت علي او تحصیل بحرین میر میا شاهد علي په خصوصي هدایاتو د CNW ډپارټمنټ د سیلګرو لپاره د کالام مهوډن په سړک د هیوي مشینرۍ د لارې د سړکونو څخه د واورو لرې کولو کار پیل کړی دی. کمشنر ملاکنډ ډیویژن شوکت علي سبزی سره د بونیر نوی ټاکل شوي ډپټي کمشنر شاهد علي خان خصوصي لیدل کتل کړي. یاد ملاقات کې کمشنر ملاکنډ ډیویژن د بونیر نوی ټاکل شوي ډپټي کمشنر شاهد علي خان ته په عہده سمبالولو مبارکي ورکړي. سربیره پر دې ملاقات دوران د بونیر ضلع په انتظامی امورو هم خبرې اترې شوي. کمشنر ملاکنډ نوموړي ته د صوبایي حکومت د احکاماتو خیال ساتلو او د بونیر ولس لپاره د خپل دفتر دروازې هر وخت خلاصې ساتلو او ولسي کشالو پر وخت د حل کولو هدایات هم ورکړي دي. د ملاکنډ ضلع درګۍ تحصیل کې د روانې ګرانۍ خلاف د سیمې ولس یو ستره احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرې ته ویناوالو خپلو خبرو کې ویلي چې یو خوا ولس د ملاماتې ګرانۍ سره مخ شوی او بل اړخ ته سیمه کې روان د ګیس لوډ شیډینګ هم ولس د مشکلاتو سره مخ کړی. مظاهرینو په صوبایي او وفاقي دواړو حکومتونو سختې نیوکې کړي. یا د مظاهره کې د سړو سربیره زنانو هم په ګڼه شمېره کې ګډون کړی. په خبرونو کې وخت شوی د یو لنډې شان دمې د دمې نه پس بیا حاضرېږو. ملتیا مو وکړئ. I've had this problem. Big problem. I really needed to get ahead with my future. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes, yes, yes. Thank you. If you were looking for one as well, Look no further. Here's a really good one. Just use mine. use mine. American International Theism University is rated among the top 20 online universities for 2022. Get your master's or doctorate degree from American International Theism University. I'm very satisfied. Definitely recommend. Online accredited degrees in grief counseling, education, business, and Islamic finance. Problem gone. Thank you. So what are you waiting for?
please contact our academic advisor at info@aituedu.org. Or visit our website at www.aituedu.org for more information. इलियास जनरल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर दा इदारा दस्तर शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद इलियास पनुम जोड़े शवी दा इलियास जनरल अस्पताल और रिसर्च सेंटर द खैबर पख्तूनख्वा हागे आवाज़नी इदारा दा चरते ची दयो चद्दलांदी द कैंसर मरीजानो इलाज द कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्बास इलियास पर निगरानी की तरसर के दलेशी पर इलियास जनरल अस्पताल की द कैंसर पर शमूल दयो शमेर नारोग इलाज के दलेशी इलियास जनरल अस्पताल की प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनी, चिल्ड्रन आर्थोपैडिक, फिजियोथेरापी और डेंटल सर्जरी शामिल दी। पता इलियास जनरल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर फेस 5 हैदराबाद पिशावर। मोबाइल नंबर दे 0340 90 32 405। په خبرونو کې یو ځل بیا هرکله د پښتني کلتور او کلتوري سیزونو سره خو هر څوک مینه لري ولې د کوز دیر ماندیش سیمې عنایت الرحمن د خپل کلتور هغه ورک مین دی چې په باقاعده توګه یو میوزیم ساز کړی او په دغه میوزیم کې د پښتني کلتور ټول سیزونه خوندي ساتلي دي. دا وخت زموږ همکار نواب بادشاه د ماندیش په دغه میوزیم کې موجود دی. جی نواب بادشاه د پښتني کلتور دغه ثقافتي ورثې احوال را سره شریک کړي. جی امداد بالکل زنن کوز دیر یو علاقه ده چې ماندیش ورته وایي پای کې یو نوجوان دی عنایت الرحمن یوسفزی هغې زموږ چې کم پخوانی د پښتنو کلونو پخوانی ثقافت دی هغې حوالې سره چې کم ثقافتي اشیاء استعمال شوي دي د هغې په خپله باندې یو میوزیم جوړ کړی دی. هغه میوزیم چې دی د یو جوړپړنما د ټیمانو جوړ کور دی په هغې کې مختلف څیزونه را جمع کړي دي او یو غټ خدمت یې کړی دی. هغه څیزونه هم تاسو ته ښایو. د دې سره سره د عنایت الرحمن یوسفزی چې کم سوچ دی کم فکر دی په کم خیال باندې دي دا څیزونه را جمع کړي دي هغې حوالې سره هم د هغې سره هم خبرې اترې کوو. نور چې دلته کم سیلګري راځي د دې ویزټ کوي هغه دې حوالې سره هغې خبرې هم تاسو سره شیر کوو. دا تاسو کتلی شئ چې په دې دیوالونو باندې مختلف سیزونه چې دي نو هغه لګېدلي دي لکه دا به موږ واخلو چې دې ته د دروزو سپلۍ به ویلې هغه دلته کې دا تاسو کتلی شئ. دغه شان لاندې که وګورئ تختۍ دي قلمونه دي هغه ټي وي ګانې چې د قید اعظم تقریرونه پرې راتله د لیاقت علي خان تقریرونه پرې راتله ریډیوګان هغه هم دلته کې موجود دي. دغه وخت داسې یو ټلیفون سیټ هم زه تاسو ته ښودی شم چې دا د پاکستان چې کومه وزیر اعظم لیاقت علي خان هغې دلته کې یو سینیټر بهرور سید صاحب پاتې شوی دی هغې ته ګفټ کړی دا هغه ټلیفون سیټ دی دا هم زه تاسو ته ښودی شم چې د دې تقریبا 60-70 سال مخکینه دا یو ثقافتي دغه شان تاسو کتلی شئ پخواني وخت کې به چې په کم څیز باندې شوملې هغه شاربلې کېدې منداړو دا هم تاسو کتلی شئ. پتنوس میلمنو له چې پکې چایونو دپاره پیالۍ راوړي لوښي راوړي ښکلې ګلکاري پې شوي ده زموږ د پخوانی چې کوم ثقافت دی د هغې عکاسي کوي. سمسو ته وګورئ دا یو څیز دی چې ما له نوم هم نه راځي. د دې مطلب دا دی چې دا ډېر زیات پخوانی دی. دا هم تاسو کتلی شئ. دا څیز چې دی نو دا هم زه نه پېژنم چې دا څه شي دپاره استعمالېږي. بهرحال پخواني ثقافت غلبیل هم تاسو کتلی شئ چې په دې باندې به غنم او دغه شان دانې صفا کولې چجونه دغه شان مونږ یې پلان کې سړی ډېر زیاتې کوي د ډامبرې ډانګې ورته ونیسئ. نو د ډامبرې ډانګې هم دلته کې موجود دي اگر چې هغه تیز دارونه یې تلر کړلي خو هغه د پښتانو چې کم کهاوت هم د هغې دپاره دا څیز هم دلته کې موجود دی. دغه شان بل یو څیز دی دا زه په خپله نه پېژنم خو پخوانی چې کوم ثقافت دی د هغې نه دا څیز موږ ته را روان دی. لاندې که تاسو وګورئ یو ښکلی څیز جوړ شوی دی چې په دې کې ریل ورته وایي د قرآن تلاوت پکې خلک کوي. پخواني دور کې ښکلې ګلکاري هم شوي ده ډېر په ښکلي انداز باندې هغه جوړ شوی دی. دغه شان د عنایت بی وینا دا ده چې دلته کې کم منګی پروت دی دا د دیو د نکاح د واده د وخت منګی دی او دلته کې په دې دغه کې پروت دی. دغه شان هغه اوزار چې په هغې باندې پخواني خلکو به زراعت دپاره هغه استعمالول یوې به یې کولې
دغه شان بیا به پی هغه خارین وسته نو هغه یو هم دلته پرتی دي هغه خاخې هم پرتی دي رشپیرون هم پراته دي دا ټول سیزونه چې دي نو دا زمونږ پخوانی چې کوم ثقافت او پای کې استعمال شوي دي د دې میوزیم یا زمونږ د دې لوک ورثې چې کوم اونر دی عنایت الرحمن یوسفزی هغه دلته کې موجود دی موږ د هغې سره هم خبرې اترې کوو چې دې حوالې سره عنایت الرحمن یوسفزی چې دی نو هغه څه وایي ډېر وخت نه زمونږ هسې اراده و چې یاره زمونږ پخوانی ثقافت چې دی زمونږ کوم کلتور چې دی چې دا ورک نه شي او زه بار بار دا وایم چې یاره په دې تیر شوي کلونو کې لکه په 2001-2 نه واله تقریبا 2015 سوله پورې په دې زموږ په دې بیلټ کې زموږ په پښتونخوا او افغانستان په دې بیلټ کې دا کومه فسادات وشو کومه جنګ جګړې وشو دا کومه ویشتې ناویشتې وشوې نو په دې کې زمونږ را ډېر څیزونو ته نقصان رسېدلی چې په هغې کې زمونږ یو دا پخواني اوزار دي دا پخواني کلتوري څیزونه دي زمونږ د روزمره استعمال څیزونه دي دا ورځ څه ورځ ورکېده نو زما دا خواهش و چې یاره دا انټیک چې دي دا زموږ د راتلونکي قوم نه ورک نه شي او خلکو به دا په بېدردۍ سره سېزله یا به دا ضایع کېده په ملبو کې به پټېده نو زما سره خپل زموږ ټیم دی په هغې کې سید احمد سایل صاحب دی زما سره یاسر حیات تاجک صاحب دی زما سره اسماعیل خان اخونخیل وراسه دا ملګري موږ راغونډ شو موږ یې یو فیصله وکړه چې یاره زموږ راتلونکي نسل دپن عنایت به اداره ته ووایي چې دلته کې دا کم میوزیم یا لوک ورثه تاسو جوړه کړې ده دا سامانونه چې دي دا تاسو ته خلکو پرې ابکاس درکړل دي رضاکارانه تورې درکړي که نه په دې باندې تاسو کاسټ هم پې کړی دی نه چې دا په ډېرو ځایونو کې خو موږ له خلکو رضاکارانه راکړل دي خو ځینې خلک داسې دي چې هغه معمولي ته ورته دا لاټین زما په کار دی نو هغوی بیا پوره قصه ترې جوړه کړي زموږ پښتانه تاسو ته معلوم دي نو په ډېرو ځایونو کې موږ لکه توري یا ټوپکې یا دا منګي یا دا میچنې یا دا منداړوان هغوی زموږ نه ایسې معمولي غوندې کې روپۍ هم په هغې باندې ورکړل دي او بیا موږ په خپله بیا داسې رایوځی شو چې یاره موږ دې له ایسې یو ځګی جوړو نو بیا په خپل اپنی مدد آپ تحت باندې موږ په دې باندې دلته کې ورکوټ غونتی نه دا معمولي غونته کې برنډه جوړه کړه اوس موږ دا ضرورت محسوسوو چې یاره دا ځای موږ غټ کړو پر هغې لپاره خو تاسو په خپله پته لرئ چې یاره دا په خپل اپنی مدد آپ تحت دا څیزونه نه کېږي ځکه چې دلته میلمانه راتله هغه ډیل کول او هغو ته پریزنټیشن کول هغو ته دا څیزونه ښودل دا ځان له یو کار ډېره زیاته مننه نو بادشاه بھائی چې تاسو نن دې لوک ورثي ته راغلی موږ د دې لوک ورثي په حواله سره مخکې ډېر زیات په سوشل میډیا باندې کتلي خو په خپل هم خواهش هم ډېر زیات چې موږ راشو دا وګورو چې په دې کې کم څیزونه عنایت الرحمن یوسفزی صاحب دلې راغونډ کړي دي نو موږ د دې ډېر زیات شکریا ادا کوو چې زموږ د پښتون ثقافت خصوصا بیا د دیر په حواله سره که زه ووایم نو د دیر د ثقافت او زموږ د پښتنو د ثقافت ډېر زیات څیزونه چې هغه زموږ مشرانو د خپل ژوند د اسانتیا دپاره استعمال کړي وو دوی راغونډ کړي دي په کې ډېر څیزونه زموږ نه ناشنا دي ولې زموږ عمر دومره نه دی نو زموږ نه چې نور هم څومره کشران دي یا نور اوس نوجوانان را روان دي نو د هغوی نه خو هم دغه څیزونه ناشنا دي د دیو په وجه باندې موږ هغه څیزونه وپېژانده او را روان نسل به هم د دیو په وجه باندې دغه خپل څیزونه دغه پخوانی ثقافت دا به انشاءالله پېژني که څوک ورته څه قصه کوي یا ورته څه خبره کوي څه سټوري ورته بیانوي په هغې کې څه څیز نوم راځي نو هغه خلکو نه ناشنا وي نو دې لوک ورثي په وجه باندې به هغوی ته هغه ټول څیزونه چې کم دی نو هغوی پېژني نو زه د دې ډېر زیاته شکریا ادا کوم او ستاسو هم شکریا ادا کوم چې دې ورثي ته راغلي ګرانو کتونکو دلته کې تاسو دا ثقافتي چې کومه ورثه ده هغه هم وکته د هغې چې کوم اونر دی عنایت الرحمن یوسفزی د هغې خبرې اترې دلته چې کوم ویزیټر و نعمان تاثیر د هغې خبرې اترې هغه هم تاسو واورېدلې هیله لرم چې د دې نه به تاسو خوند هم اخیستی او د دې سره سره زموږ چې کوم ثقافتي څیزونه دي کوم ثقافتي اشیا دي هغې به هم تاسو کتلي داسې خلک چې د هغې سره د پښتنو ثقافت زاړه څیزونه ورسره هغې ته به زما ریکویسټ چې هغه عنایت الرحمن بھائی ته ګفټ کړي چې دا څیزونه زموږ نه ضایع نه شي او په دې ثقافتي ورثه کې محفوظ شي او د دې سره سره چونکې هغې یو غټ کار کوي دا غټ کار په یو تن باندې ممکن نه دی مشکل دی لہذا چې د هغې سره مرسته او تعاون هم وکړي او د دې سره سره ګورنمنټ اف پاکستان نه زما دا مطالبه وي چې هغې د دې سره خامخا د دې دپاره تعاون وکړي زموږ د پښتنو چې کوم د سوونو کلونو مخکینی ثقافت دی هغه ژوندی پاتې شي جی ډیره مننه نواب بادشاه مونږ سره د تفصیلاتو د شریکولو شانګله کې 13 ورځ د پاکستان پیپلز پارټۍ شمولیتي غونډه کې د شانګلې سینیر رهنما بحر عالم خان کا ګډونوالو ته د شانګلې د محرومۍ او وروستو پاتې کېدو په حقله جذباتي خبرې اترې کړي نوموړي په دې حقله نور څه ویلي راځئ چې وایورو شل 15 کاله وشو امیر مقام په موږ باندې مسلط دی که تاسو سوچ وکړئ او فکر وکړئ امیر مقام په ضلع شانګله کې یو ځوان نه نوکري نه ده ورکړې امیر مقام په ضلع شانګله کې یو کیډټ کالج نه جوړ کړی امیر مقام
شانګله کې یو ښایسته روډ نه دی جوړ کړی. زه تاسو نه نن مبارکي راکوم چې حالات پاکستان کې په KPK کې د پاکستان پیپلز پارټۍ طرف ته جوړیږي. 80% جوړ شي دي، 20% نور جوړیږي انشاءالله. د هغې واضح ثبوت دا دی باب پارټي په پاکستان پیپلز پارټۍ کې ضم شوه. ډېر ژر به تاسو وګورئ انشاءالله. آفتاب احمد خان شیرپا به هم پاکستان پیپلز پارټۍ ته راشي. پرویز خټک به هم پاکستان پیپلز پارټۍ ته راشي. دا او تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د لوی الله په امان.